बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको ग्रानो दोस्तानो वाजदलीम द हरिचंद टीवी प्रोग्राम नवी सहर ना यौजल बया रागले मद चोटा ज़मीर खान रियाज खान ख्वाला द मरगरो बार बार टेलीफोन बार बार कमेंट्स मजबूर कड़म कि जरा शमा और रियाज खान सरा केनम नास्ते रा जोड़ कम और ढेर ज़बरदस्त ढेर खुली अंदाज की ताव सरा ज़मीर खान द नूर मलगरो शेरुन शरीक की नूरागले मद चोटा ज़मीर खान रियाज खान ख्वाला د اغه نه ډېر خوندور شعرونه ریکارډ کوو د فیسبوک او د یوټیوب په لار به تاسو سره شیر کوو. نو راځي چې ملاو شو د چوټا ضمیر خان ریاض خان سره چې هغه سوي په دې باره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض خان څنګه یې؟ خیر دی. ټیم دې څنګه تیریږي؟ خوشاله؟ خوشاله. ریاض خان څنګه چې تاسو ته پته لګي تاسو نه ما یو مرکه کړې و ډېر زیاته وایرل شو وړاندې ویډیو د ما په خیال چې ډېر زیاته خلکو کتلې و. بار بار کمنټس او میسیجونه ماته کیږي چې تاسو لاړ شئ د ریاض خان سره بیا یو ناستې جوړ کې نو څه ویل غواړئ هغوی ته څه پیغام ورکړئ؟ ډېره مننه کوم چې ما دومره خوښوئ او ما برداشت کوي. یو ملګری پکې و چې هغه ماته بار بار هغه وایي چې د ریاض خان خواله لاړ شئ کوم چې د ضمیر خان شعرونه دي لکه د مار نو هغه که تاسو دوی سره شریک کړئ نو ډېر ښه وي. دغه ضمیر خان زمیر یو غزل دی چې یو ښکلی به راتلو په دغه لار لکه د مار زه هم ورته په لار کې پروت وم زار لکه د مار رقیبه منګری د سم ټکونه پې در کومه رقیبه منګری د سم ټکونه پې در کومه ساتلی مې د ځان له ښکلی یار لکه د مار ته نه راځې جرګه در پسې نه درلېږم ګرانې ته نه راځې جرګه در پسې نه درلېږم ګرانې ستا کور کې دغه ستا سپین ږیری پلار لکه د مار رقیبه کو د یار نه قلار نه شوې دا مې واوره رقیبه کو د یار نه قلار نه شوې دا مې واوره په لار کې چېرته پروت به یې مردار لکه د مار زما د خولې نه وتی د اظهار نه لکه ستا زما د خولې نه وتی د اظهار نه لکه ستا خو ستا د خولې نه وتی د انکار لکه د مار خدای شته په نستونې کې مې غټ قسم خامارې خدای شته په نستونې کې مې غټ قسم خامارې یو ټک دې راله راکړو په اعتبار لکه د مار ته څه وایې چې تختو کلی دواړه پرېږدو ګرانې ته څه وایې چې تختو کلی دواړه پرېږدو ګرانې زه یم درته هر وخت تابعدار لکه د مار او نه دغه سړي ته به نور نه ګورې ها نه دغه سړي ته به نور نه ګورې ها په ده باندې مې نشته د اعتبار لکه د مار. ډېر ښه ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړ ملګرو تاسو هم ډېر خوندونه واخلئ. د منیر بونیري کې څه شعرونه درته یاد دي نو را سره شریک کړئ؟ د منیر بونیري یو څو شعرونه چې مسلمانۍ ته مې حیرانه شوله یوه هنده و مسلمانه شوله مسلمانۍ ته مې حیرانه شوله یوه هنده و مسلمانه شوله د هرکلي انداز مې داسې و چې په واپس تګ باندې پیمانه شوله د هرکلي انداز مې داسې و چې په واپس تګ باندې پیمانه شوله هلک د ایسو نشي ووجلو هلک د ایسو نشي ووجلو جینۍ راخلاصه د زندانه شوله او سړیه زه په مینه څه پوهېدم بس خبره رانه ورانه شوله. ډېر ښه ډېر زبردست سړیه زه په مینه څه پوهېدم بس خبره رانه ډېر خوند یې وکړ ډېر زبردست ملګرو دا ریاض خان چوټا ضمیر خان باندې یادېږي ډېر زیات ملګري خوښوي د فیسبوک او یوټیوب په لاره باندې څومره چې زمونږ بهر مسافر دي خاص کر مسافر بار بار کمنټس کوي چې تاسو دوی سره ملاو شئ بیا ورشئ ښه ښه شعرونه ترې ریکارډ کړئ. نو ستاسو هغه فرمایش خو موږ پوره کړه د هریچند ټي وي چې موږ کوشش کوو ښه ښه لالونه راښکاره کړو ورک لالونه راښکاره کړو او تاسو سره معرفي کړو. نو دا و ریاض خان تاسو به ترې خوندونه واخلئ او زه واجد علي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان خوشحاله اوسئ.